هغه 15 طالب مشران چې ملت او امارت یې یرغمل کړي، دا چې څنګه دوی د امارت حکومت بدنامول او خلک تباه کول غواړي پټ رازونه هم دلته وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. د طالبانو د حکومت په راتګ سره امریکا او ګرد نړۍ دا فکر کاوه چې دا ځل به طالبان تیرو ترخو تجربو ته په کتو له افغان ملت سره د لاس ګریوان کېدو پر ځای ډیر نرم دریځ ولري او په ځانګړي ډول به میرمنو ته د تعلیم او کار حقونه ورکړي. د طالبانو خارجه وزیر او نورو مشرانو په زغرده وویل چې د نوي تعلیمي کال له پیل کېدو سره به نجونې بیرته مکاتبو ته وروغوښتل شي. نړیوالې ټولنې هم داسې یوې موقع ته کتل تر څو د طالب رژیم په رسمیت پیژندلو باندې فکر وکړي. خو آخر څه پیښ شول چې طالبان د میرمنو د تعلیم نه په آخري دقیقه کې پر شا شول. د طالبانو د کابینې 95% غړي د نجونو د مکتب مخالف نه دي. نو بیا څوک دي چې د طالب په نظام کې دغه ډول غیر عادلانه پریکړې کوي؟ کله چې طالبان کابل ته ننوتل نو هغه وخت یو طالب مشر راته وویل چې ملا حسن یو سختگیر او ګوشه‌نشین ډوله ملا دی. د هغه مشر کېدل به افغانستان ځکه انزوا ته کش کړي چې د نوموړي لومړی نظر دا و چې زه ژوندی یم، نجونې به رانه مکتب ته ولاړې نه شي. د طالبانو له مشرانو سره د بار ملاقاتونو او خبرو اترو نه وروسته دې نتیجې ته ورسېدم چې د طالبانو په منځ کې د 15 تنو مشرانو مشهورو او سخت دریځ د طالبانو حکومت په نړیواله انزوا او افغان نجونې له درس او مکتب نه لرې ساتلي دي. اول، ملا شیخ عبدالکریم د طالبانو قاضي القضات چې په قوم اسحاق زی او د پاکستان د بلوچستان په کوټه ښار کې ګڼ جایدادونه او ستره مدرسه لري. نوموړی یو له هغو 15 کسانو څخه دی چې تل یې د طالبانو د مشرانو وزیرانو شورا پریکړې ویټو کړي او داسې مشورې مشر ملا هیبت الله ته ورکړي چې طالبانو او ملت یې انزوا، فقر او مهاجرتونو ته اړ کړي دي. دوم، مولوي نور محمد ثاقب د لغمان ولایت یو سخت دریځه ملا دی چې د پاکستان په منحصره او ایبټ آباد کې ډیر جایدادونه لري او دا وخت طالبانو د حج او اوقاف وزیر دی. د مولوي نور محمد ثاقب ډله له هغو طالبانو څخه ده چې د پاکستان د نظامی استخباراتو سره ډیرې نږدې اړیکې لري. نوموړی په آخره درجه چاپلوس شخص دی او په ډیر مرموز ډول یې له ملا هیبت الله نه چاپیرې حلقې ته ځان رسولی او ملا هیبت الله ته د نړیوال جهاد او نړیوال اسلامي خلافت قایمېدو تباه کوونکي مشورې ورکوي. دریم، مولوي محمود دا ډیر سپینګیری او کلیوال سړی دی. د جهاد په وخت کې د مولوي نصر الله منصور قومندان پاتې شوی او د پکتیا د زرمت اوسیدونکی دی. نوموړی هم په پاکستان کې ډیر جایدادونه او مدرسې لري. د طالبانو په اوسنۍ اداره کې د علومو اکاډمۍ مشر دی او د نوموړي سختو مشورو میرمنې د کار او تعلیم له حق نه محرومې کړي دي. څلورم، ملا محمد حسن اخوند د طالبانو پخوانی او اوسنی صدراعظم دی. صحت یې دومره خراب دی چې د ورځنیو چارو د پرمخ بیولو توان هم نه لري. په تیر 20 کلن مقاومت کې هیڅ ونډه نه لرله. په مرموز ډول له پاکستان راوستل شو او د ملا برادر پر ځای د طالبانو صدراعظم شو. د طالب مشرانو له قوله نوموړی دومره سخت دریځی دی چې کله له ډیر مجبوریته له کوم غیر مسلمان سره وګوري د ملاقات نه وروسته غسل کوي او ځان ورته ناپاک ښکاري. نوموړي یو ځل په زغرده په یو مجلس کې وویل چې زما په ژوند به نجونې رانه د فساد د مرکز یعنی مکتب په دروازه کې قدم کېنږدي. د طالبانو د یو مشر په قول د ډاکټر غني د حکومت د سقوط نه 1.5 میاشت وړاندې نوموړی په کوټه کې د پوځي استخباراتو یو مرکز ته بلل شوی و او ورته ویل شول ځان تیار کړه ته به صدراعظم یې. ملا حسن ورته په عاجزانه ډول وویل زه ډیر مریض یم، د حکومت چلولو توان نه لرم. خو پاکستانی پوځي مشر ورته وویل د ژوب نیمې ځمکې رانیولی شي او حکومت نشي چلولی. که دا کار ونه کړي ټولې ځمکې درنه غصب کوو او افغانستان ته لیږو. ملا حسن اخوند په قوم بابر د پاکستان له دې ډارېده چې که ملا برادر د حکومت صدراعظم شي چون قطر کې ډیر وخت تیر کړی ممکن یو قوي حکومت جوړ کړي، دا به د پاکستان په زیان وي. دریم دا چې پاکستان ملا برادر د اوږدې مودې لپاره په زندان کې اچولی و، دا هم ممکن د نوموړي عقده له پاکستان سره تازه کړي
چې ناببره ملا حسن را مخې ته کړو او د ملا برادر مخه یې چې اقلا د نجونو د مکاتبو د بندش تمه نه ترې کېدله ډب کړه. پنځم هم شیخ هیبت الله اخندزاده خلاف توقع د ملا منصور له مرګه وروسته د طالبانو امیرالمؤمنین شو. نوموړی د طالبانو د تیر حکومت پر مهال په 1996 کې د لنډې مودې لپاره د جلال آباد د مرافع څارنوالۍ رئیس پاتې شوی و. نور د حکومت فعال غړی نه و. نوموړی د کوټې ښار په کچلاک سیمه کې ستره مدرسه او پریمانه ځمکې لري چې له دې امله د کچلاک اخندزاده په نوم پیژندل کیږي. د طالبانو هغو مشرانو چې د نوموړي سره کتلي وایي چې ملا هیبت الله اخند هم یو کلیوال ذهنه ملا دی، دیني درس او تدریس کې برلاسی دی، خو د طالبانو د حکومت چلولو لپاره له خپله ځانه وړتیا او د پریکړې زړورتیا نه لري. البته له یادو نورو څلورو متعصبه ملایانو سره یې یوه کړۍ جوړه کړې چې افغان ملت او په خپله د طالبانو حکومت یې له سترو چیلنجونو سره لاس او ګریوان کړی دی. ملا هیبت الله دا وخت په خپله کوم نظر او د حکومت چلولو فورمول نه لري. په طالبانو کې تنها د سختو دریځو کړیو خبره اوري او عمل ورباندې کوي. له ډېرو طالب مشرانو سره چې ما په شخصي ډول خبرې اترې کړې دي، هغوی وایي چې د 5 کسانو له امله حتی په زرګونه طالبان د طالبانو له حکومت نه خفه او مایوسه شوي او په خپلو کورونو کېناستلي دي. د طالبانو یو مهم مشر راته وویل هغه طالب مشران چې پخوا یې د نجونو د مکاتب د ژر پیل کېدو خبره کوله د 15 نفري حلقې د فشار له امله چوپه خوله دي او که په اړه یې خبرې وکړي خپل وزارتونه او منصبونه له لاسه ورکوي، نو ځکه چوپ پاتې دي چې دغه عمل په طالبانو او ولس کې ډار او ناامیدي خپره کړې ده. لیکوال مولوي عبدالرحمن اخند، پنجوایي، کندهار.